د 2.7 کیلومتره په اوږدوالي دغه سړک کندهار ښار د دغه ولایت له سویلي ولسوالۍ سره نښلوي. د کندهار ښاروالۍ مسؤلین وایي تازه د 200 میلیون افغانۍ په لګښت د دغه سړک د وروستۍ برخې د پخولو چارې پیل کړي دي. دغه سړک چې څه موده مخکې مرغنیزې چارې پیل شوي وې، 3 برخې تقریبا بشپړې شوي دي، ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. اوس فعلا یې د وروستۍ برخې د کلیزه کولو چارې پیل شوې. دغه سړک چې دی دا تقریبا 2.7 کیلومتره اوږدوالی لري او 40 متره پلنوالی لري او د 200 میلیون افغانۍ په لګښت په اساسي ډول ورغول شو. د دغه پروژې پلي کېدو سره به د سیمې خلکو ته د کاري زمینې برابرولو ترڅنګ په ترانسپورتي برخه کې د کندهار د سویلي ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې هم حل شي. خپل د کار څخه ولې چې دا کار د شکاپر دروازې سړک دی، خپل کوشش موږ سره کوو چې په ښه کیفیت یې جوړ کړو. کندهار ښاروالۍ څنګه دا غوښتنه ده چې موږ ته نور هم دغسې کارونه وکړي، سړکان راته سم کړي او د کثافات ټولې د ښاروالۍ څخه دغه غوښتنه ده. د انبار کشت شي، ډېر خلک به ورسره وساسي، ډېر خلک به خپل کاروبار ته بیرته متوجه شي. ډېر ځینې خوشحاله یو، دلته به دوړې وې، په ژمي کې به اوبه ولاړې وې، څوک به نه سوای چلېدلی. اوس ډېره وسایس وله د خلکو د دغه دوکاندارانو د دغو دپاره بیخي ډېره وسایس وله. سیمه ییز مسؤلین دغه راز زیاتوي چې د دغې پروژې د پلي کېدو سربیره به د روان لمریز کال تر پایه د ښاري پراختیا لپاره په کندهار ښار کې ځینې نورې پروژې هم پلي کړي.